طالبان افغانستان د پاکستان د اقتصادي او سوداګریز محتاجۍ څخه د خلاصېدو پر لور روان کړی. چین سره په سړک کار شروع شوی. جزئیات هم دلته وګورئ او چینل هم سبسکرایب کړئ. پاکستان چې تل افغانستان سره سوداګریزو لارو څخه سیاسي ګټه اخلي او کله هم چې افغان حکومتونو سره اړیکې خراب شي نو بیا په بیلابیلو پلمو لارې بندوي او افغان سوداګرو ته میلیونونه ډالر تاوان رسوي. ښکاري چې طالبان یې په بدیلو لارو فکر کړی غواړي چې چین سره مخامخ سوداګري ترسره کړي. تازه خبر دا ده چې د طالبانو حکومت وایي د بدخشان په واخان کې له چین سره د وسلېدو لپاره د یو سړک د جوړولو چارې پیل کړي دي. دا خبره د طالبانو د حکومت د ریاست الوزرا اقتصادي مرستیال ملا عبدالغني برادر پرون په کندهار کې یوې غونډې ته وکړه. هغه وایي موږ تاسې ته به داسې یوه لاره جوړېږي چې موږ به هر څه انشاءالله په هغه لار باندې ځي. که د چین سره تګ راتګ وي یا د تجارتي اموالو که موږ یا که مو له هغه خوا راوړل. د ملا برادر په خبره ده یا د لارې جوړېدو سره به پر هغه ګاونډیانو د افغانستان سوداګریز تکیه کمه شي چې تل یې د افغانانو له مجبوریته غلطه ګټه اخیسته. افغانستان د واخان په لوړو سیمو کې له چین سره شاوخوا 90 کیلومتره ګډه پوله لري. طالبانو د سړک د جوړولو په باب مفصل جزئیات نه دي ورکړي خو تیر سپټمبر هم په چین کې د طالبانو چهارسمبالي سفیر محیل الدین سادات ویلي و چې له چینایي چارواکو سره د واخان دهلیز له لارې د تګ راتګ د پیلولو په باب مفصل خبرې کړي. عام افغانان هم د طالبانو د یاد اقدام هرکلی کړی او وایي چې طالبان باید د چین په ګډون نورو ګاونډیانو سره هم خپلې اړیکې ښې کړي چې ترڅو که یو ګاونډی لاره بنده کړي نو بله لار به خلاصوي. تاسو په دې اړه څه نظر لرئ؟ کومنټ کې شریک او چینل هم سبسکرایب کړئ.